شاه محمود قریشي وایي ښایي زموږ او هند ترمنځ تصادفي جګړه رامنځته شي. پاکستان وایي ښایي د کشمیر اوسنی وضعیت د هند او پاکستان ترمنځ د تصادفي جګړې سبب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ادارې باید د کشمیر مسله له نږدې وڅېړي. د نوموړي په خبره په کشمیر کې خورا ناوړه وضعیت روان دی او دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو ښایي د پاکستان او هند ترمنځ تصادفي جګړه رامنځته شي. د په خبره د هند او پاکستان د جګړې په پایلو پوهیږي خو که پر پاکستان لارې بندې شي اړ دی چې جګړه پیل کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر مسله ناندرۍ اوج ته رسېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ هم ویلي وو چې که تېرې وغوښتل شي په دې مسله کې د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی.